د انسان ګردې ولې خرابېږي او کم داسې وجوهات یا وجې دي چې د هغو وجو نه د انسان ګردې خرابېږي. او د انسان په وجود کې ګردې داسې ارګن دي چې دا د انسان په جسم کې روزانه 140 لیټر وینه فلټر کوي. انسان چې کله اوبه وڅښي یا د هغه په وینه کې کم داسې کیمیکل وي چې هغه د انسان صحت دپاره ټیک نه وي، نو دا ګردې هغه کیمیکل فلټر کړي او د انسان ورکوټې بول په لاره باندې بهر وباسي. اوس داسې کم وجوهات دي او کمې وجې دي چې د هغو وجو نه د انسان ګردې خرابېږي. د ټولو نه اول او د ټولو نه غټه وجه هغه شوګر دی. که چېرې هغه ټایپ 1 شوګر وي یا ټایپ 2 شوګر وي، د هغه د وجې د انسان ګردې خرابېږي. او ځکه ګردې خرابېږي چې په هغه کې په میلیون باندې نیپرون دي، یعنې وړې وړې فلټرې لګېدلې وي چې هغه فلټرې د انسان وینه فلټر کوي. خو کله هم چې د انسان شوګر کنټرول نه وي، نو د هغې د وجې نه هغه فلټرې ډیمیج کېږي او خرابېږي. او انسان ګردو ته چې کم رګونه راغلي دي، هغه رګونه هم خرابېږي چې د هغه د وجې د انسان ګردې خرابېږي. دویم، چاته چې های بلډ پریشر وي، د هغه د وجې هم د انسان ګردې خرابېږي. ځکه چې ګردو ته کم رګونه کم آرټري راغلي وي، هغه دومره زیات سخت شي یا دومره زیات نرم شي یا دومره زیات کمزور شي چې د هغې په وجه باندې ګردو ته په صحیح طریقه باندې بلډ وینه نه راځي چې د هغې د وجې هم د انسان ګردې خرابېږي. دریم، جینیټیکلی یعنې خانداني هم د انسان ګردې خرابېدی شي. څلورم، چاته چې د زړه بیماري وي، د هغې د وجې هم ګردې خرابېدی شي. حالې یو ریسرچ وشو د برټش چې چاته هم د زړه مسله وي، د هغې د وجې هم د انسان ګردې خرابېږي. ځکه چې د انسان زړه کې مسله وي، نو هغه پمپینګ په صحیح طریقه باندې نه کوي. نو کله هم چې انسان زړه پمپینګ په صحیح طریقه باندې نه کوي او د هغه ګردو ته کمه وینه راځي، نو هغه په ډېر زیات پریشر باندې راځي او په ګردو باندې لوډ اچوي چې د هغې د وجې د انسان ګردې خرابېږي. او څوک چې بغیر ضرورته بغیر پرسکرپشن میډیسن استعمالوي، یعنې په خپله خوښه میډیسن استعمالوي یا شراب څکي، د هغې هم ګردې خرابېدی شي. شپږم، کله چې د انسان په ګردو کې کاڼې وشي، نو د کاڼې د وجې هم د انسان ګردې خرابېدی شي. او د انسان په ګردو کې کاڼې ولې کېږي، داسې کوم وجوهات دي چې د هغې د وجې د انسان په ګرده کې کاڼې کېږي. که چېرې دغه شان انفارمیشن تاسو ته پکار وي، نو موږ ته په کمنټ کې ووایئ. اووم نمبر، کله چې د انسان نه ډېر زیات په مقدار سره اوبه بهر ته لاړه شي، په هغه باندې پیچس لګېدلی وي یا ماحول داسې وي چې د هغه نه خوله ډېره زیاته په مقدار سره بهر لاړه شي، د هغه یورین ډېر زیات شي، یعنې انسان چې ډي هایډریټ شي او دغه د وجود نه اوبه ختم شي یا اوبه په ختمېدو باندې وي، نو د هغې د وجې هم د انسان ګردې خرابېدی شي. نو کله هم چې تاسو ته پیچس وشي یا ستاسو خېټه خرابه شي یا ستاسو نه ډېره زیاته خوله ځي، نو تاسو ته پکار ده چې بار بار تاسو اوبه څښئ. یا اکثر د ماشومانو خېټې خرابې شي، هغو ته پیچس وشي، نو تاسو ته پکار ده چې هغو ته لږې اوبه ګرموئ او هغه بار بار تاسو هغو ته ورکوئ چې د هغو د وجود نه اوبه نه کمیږي. اتم نمبر، څوک چې ډېر زیات سیګرټ څکي، هغه ته د ګردو خرابېدو سره د ګردو کینسر هم کیدی شي. او سیګرټ څکل صرف ګردو ته مثلا نه جوړوي، بلکې ستاسو د پھیپړو کینسر هم ترې جوړېدی شي، ستاسو زړه هم خرابولی شي، ستاسو ینه هم خرابولی شي او تاسو ته بلا او بېشماره بیمارۍ هغه راوستلی شي. او کله هم چې انسان سیګرټ ډېر زیات څکي، د هغه په زړه کې مسله رسي چې د هغه د وجې نه د هغه کم بلډ ویزل دي، کم رګونه دي، هغه ډېر زیات کمزور شي. او کله هم چې هغه کمزور شي او د زړه نه کومه وینه ګردو ته راځي، نو هغه ګردو ته زور ورکوي چې د دې زور په وجه باندې د انسان ګردې خرابېدی شي او ګردو ته وینه په کمېدو شي چې د دې کموالي په وجه باندې د انسان ډېرې زیاتې ګردې خرابېدی شي او هغه ته د کینسر لګېدو خطره هم کیدی شي. نهم نمبر، ډېره زیاته موټاپا اوبیسټي، که چېرې د چا وي، دغه هم ګردې خرابېدی شي. ځکه چې موټاپا یو صرف د ګردو بیماري نه راولي، بلکې د انسان په وجود کې داسې په زرګو بیماري دي چې هغه موټاپا راولي، که چېرې هغه ډیلي بیسس باندې ایکسرسایز نه کوي. زه به تاسو ته دا وایم چې ډېره زیاته موټاپا د بیمارو جړله ده. نو تاسو د خپل صحت خیال ساتئ او وزن تاسو کم ساتئ. سم نمبر، کم انسان دی چې بار بار یو ټي آی کېږي، یعنې د ګردو نه کم پیپونه راغلي د ورکوټې بول اخري لار پورې هغې ته بار بار انفیکشن کېږي، د هغې د وجې هم انسان ګردې خرابېدی شي چې هغې ته په میډیکل کې پویلونیفرایټس ویلی شي. نو د خپل ځان صحت خیال ساتئ او کله چې هم د انسان ګرده په خرابېدو شي یا خرابه شي، نو کم داسې علامات چې هغه علامات د انسان په وجود باندې راځي او ظاهرېږي. که چېرې تاسو دغه شان انفارمیشن غواړئ، نو موږ ته کمنټ وکړئ او د خپل ځان صحت او د ګردو خیال ضروري ساتئ. شکریه، الله حافظ.